السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به وي. ملګرو څنګه چې د امام منظر صاحب دغه ویډیو چلیږي، ډېرو ملګرو چې کوم دی هغه باندې لعنت وغیره مختلف قسمه خبرې، مختلف قسمه کنځل ورته خلک کوي، کوم دی لګیا دي. او تېر پرونی چې کومه ویډیو ما ستاسو سره شریکه کړې وه چې یاره هغه په هغې کې موافق غوښتې ده، په هغې کې هم لږ جذباتي خبرې کړي چې یاره دا خلک زما د خبرو نه دي یا د دوی چې چېرته سوچ ختم شي. په هغې باوجود ورته بیا هم خلکو کنځل کړي وو. څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې یاره د شاعر فلسفه جدا وي، کیدای شي دا د په مختلف قسمه موضوع باندې کړي، خو بیا هم بهرحال ډېرو مولیانو وغیره هغه پسې ویډیو جوړه کړې وه. اوس هغه یو تازه ویډیو چې کوم ده راغلې ده، یقینا چې خپل ایمان بیا تازه کوي او کلمه یې بیا ویلې ده. نو تاسو راځئ اول دا ویډیو ګورو، بیا در سره بیا څو خبرې شیر کوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله زو امام علی شاه منظر د خپل ایمان تجدید کوم. تاسو چې کوم دی ملګرو دغه ویډیو کتل چې یاره پای کې دی یو مفتي عالم وغیره دغه سره ناست دی، کوړه خټک والا سره هغې خوا تللی دی چې یاره ما ته مثال په طور زه د خپلې ګستاخي چې کومه شوې وه زما نه په شعرونو کې د هغې معافي غواړم او کلمه یې بیا ویلي ده، مختلف قسمه خبرې به تاسو کتلي یقینا. نو اوس مونږ ټولو ملګرو له پکار دي چې یاره د هغه کمې ویډیوګانې چې یاره هغه مثال په طور که څوک ډیلیټ کوي نه بهرحال، خو چې یاره څوک وچ پوچه بیا کنځل نه کوي د ته، دا نه چې یاره دی یا زه پېژنم وغیره دی، بالکل داسې زه پېژنم نه، خو یو شاعر حیثیت باندې پېژنو. نو چې یاره وچ پوچ ورته څوک بیا کنځل نه کوي، ځکه چې د چا خور مور څوک بیا داسې کنځي او د معافي غوښتې دغه ویډیو یقینا تاسو وکته. نو مونږ تاسو ټول له پکار دي چې یاره دته کنځل نه کوو او دا ویډیو چې اوس د ده کومه ده دغه شعر کو مخې ته چې یاره ټولو ته پته ولګي چې د خپلې ګستاخۍ چې کوم ده معافي غوښتې ده.